دا ساحه د بن سلطان په نام باندې یادي د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دا جوړ شوی دی. هغه پخوانی دیوال تقریبا چې 930 کاله قدامت لري. نو دا یو تاریخي بند دی او د دې بند نه د وردګو ولایت 3 کليه ګټه اخلي. نو داسې وایي چې په ساحه د وردګو کې دی خو مربوط د غزني ولایت دوم ځکه استملاک شوې ده. وردګو ولایت فکر کوم عوض ورکړل شوی دی. موږ د پلارونو د خبره اورېدلې ده. نو د غزني ولایت تقریبا 3 کليه د وردګو ولایت دونه ګټه اخلي او د غزني ولایت شلګره پورې دغه منطقې په ښه وختو کې شلګر نه هم کته دغه اوبه یې تللې. بس دکانان او دغه بزګر د کوم خلک چې وو دا ډېر خوشحاله وو. نو ښه ځای دی، تاریخي ځای دی. سیلانیان د بېلو بېلو ولایتو نه راځي. د افغانستان د جنوب ولایتو نه د کندهار او د بولدک او د هلمند روزګان د دوه شاوخوا خلکو نه راځي، خلک ترې راځي. او د شمال د ولایتو نه تېره جمعه کې د پنجشیر ولایت او تېر شه د بدخشان، تخار، د شمالي ولایتو د بامیانو خلک، د رنګارنګ ولایتو نه د افغانستان د هر ولایت نه خلک راځي دلته. اوس د پیلن دپاره لږ وچکالي ده. نو د اوبو څخه د موږ وطنداران لږ مشکل لري. څه ناڅه د وچکالۍ تاثیر پرې کړی. په ښه وختو کې ډېرې اوبه ورته راتللې. نو د هر څه نه یې هغه ښه وو، عایدات د بزګرانو د هر څه ښه وو. او دو تقریبا لوړوالی دغه دیواله چې دی دا 35 متره دی. او اوبه چې کې وداري 1 متر کوزې اوبه وداري تقریبا 40 متره اوبه په دو کې وداري. دا ذخیره یې ډېره ده. د بند ساحه خواته بیخي زیاته ده. دا اول خو د سلطان محمود غزنوي کوم دیوال چې وه موږ تاسې چې وکاته زوړ دیوال دغه خو به درته ووایي چې قدامت 930 کاله دی دغه. نو دغه دیوال چې دی دا د ظاهرشاه د موږ د پلارونو د سره ویلي چې ظاهرشاه په وخت کې جوړ شوی دی. هغه هم د ظاهرشاه په اوایلو کې د موږ بعضو پلارو بعضو د سپین ږیریو مشرانو کار کې کړی دی. یوه خاطره یې موږ ته بیانوي. بیا په نه پوهېږم څو کال کې خو د کرزي دومه دوره وه کې اوله دوره وه. دلته برسېر هغه دیوال مات شو. بیا جرمنیانو جوړ کړه. جرمني مملکت د موږ سره مرسته وکړه. نو هغه ښه دی. خو په هغه اندازه باندې چې کوم دی سروې کړې وه په کومه کوالټۍ باندې چې دی غوښته چې جوړ یې کړه جوړ یې نه کړه. نو داسې خاصه پاملرنه په تېر حکومت کې نه ده ورته شوې. او تېر حکومت کې خلک هم دلته نه راتلل. د 20 کالو کې په اوایلو کې د کرزي په اوله دوره کې